د بخښونکي او مهربان الله جل شانه په ستر نامه. هیچا کې نسته دا فضیلیت او سعادت په کعبه کې ولادت او په محراب کې شهادت. السلام علیکم زما مومن وروڼه او بیبي خوندو، طاعت او عبادات مو د الله جل شانه په درګاه کې قبول او مقبول وګرځه. نن د 1403 لمریز کال د روژې د مبارکې میاشتې 19مه نیټه ده او دا نیټه د کائناتو د مولا حضرت علی ابن ابو طالب علیه السلام د شهادت نیټه ده، ځکه چې د سخاوت، عدالت، فضیلیت، علمیت، دیانت، شجاعت، طریقت او معصومیت مولا حضرت علی علیه السلام په دغه ورځ د کوفې په مسجد کې د سهار په لمانځه کې د عبدالرحمن ابن ملجم ملعون د لوري د خوارجو په دسیسه د سجدې په حالت کې پر مبارک سر باندې په توره وهل کیږي او د روژې د مبارکې میاشتې پر 21مه نیټه د همدې زخم څخه مولای کائنات شهید کیږي. ولی منافقینو حضرت علی علیه السلام په مسجد کې پر لمانځه باندې او د سجدې په حالت کې شهید کړ؟ دا ځکه چې منافقینو او مشرکینو نه په بدر کې، نه په احد کې، نه په خیبر کې، نه په خندق کې، نه په حنین کې او نه هم د مکې معظمې په فتح کې د حضرت علی علیه السلام په وړاندې د جنگ او مقابلې ایمان او غیرت نه درلوده. پر همدې بنسټ د حضرت علی علیه السلام د عدالت څخه بیره درلوده، نو ځکه یې حضرت حیدر کرار په مسجد کې شهید کړ. تاسو ټولو مؤمنینو او مسلمینو ته د دې عادل امام او معصوم امام د شهادت د تسلیت مراتب وړاندې کوو او د حضرت علی علیه السلام پر منکرانو باندې نالت وایم. مؤمن وروڼو، د کائناتو د مولا د فضیلیت او تقدس په اړه دا غزل هم را سره واورئ. الله جل شانه دې ستاسو څخه راضي سي. مولا د کائناتو، ته مولا د کائناتو، ته وسی د پیغمبر، ته سردار د جنتیانو، ته ساقی د کوثر. ستا د زوکړي فضیلیت بې هستی کې بې مثال دی، چې زمان ستا د میلاد و کعبه څیرې کړه ځیګر. د علی دا فضیلیت دی، په کعبه کې ولادت دی، تر علی به افضل نوي بل ولی او بل دلبر. په آغوش د پیغمبر کې ته علی روزل سوی، ته جانان د پیغمبر، ته فاتح د خیبر. ته علی، ته آلای، ته د ټول امت مولای، عدل ته سخا ته په نسب یې معتبر. د خالق د عشق انځورې، د قرآن د روح دستورې، د جنت د در کلیې، ته شافیې په محشر. ستا ذکر عبادت دی، بې له تا ژوند جهالت دی. مرتضای، ته کرار، ته اسد، ته حیدر. د هجرت د شپې مقبولې، ته ځای ناستې د رسول پاک رسول چې هجرت وکړ خوب ستاسو پر بستر. منافق چې ازلی وي تا سره یې دشمني وي، د مومن د عشق معراج، ته صدیق، ته اکبر. ته صاحب د ذوالفقار، ته افضل د کردگار، د جنت د باغ نرگسی، ته آقا د بحر و بر. ملعونان دي د هیبت اسلام ومنل د ویري، خو تر اوسه لا ملعون دي عداوت لري پر سر. قرآن ستا، ته د قرآن نازولی د سبحان، عدل ستاسه اصول زده کړل، ته یې زوم د پیغمبر. نه ابا او نه اجداد دی بدپرست او نه مشرک و، ته علی ولی والله نسته تانه بل سرور. یو علی ولی والله دی، بل زهرا عشق د الله دی، په اسمان کې تړون اوسو ستا د وصل د خبر. شار د علم پیغمبر دی، دروازه د دې شار ته، دا بیان د پاک رسول دی، ته د علم سمندر. علی عشق دی، علی عدل، علی دین، علی ایمان، علی ورور د پیغمبر دی، علی دی د دین جوهر. نالت ستا پر دشمنانو چې ستا ذکر نه ځوریږي، نالان ستا د در فقیر دی، قدم کښېږده زما پر سر. مینه او عشق چې د علی سي، معرفت ملکوتی سي، اهل بیت نه چې لاس واخلي ټول ګمراه سي در په در. د هستی بقا به نه وای چې نسب د احمد نه وای، نه به عدل نه ښکلا وای چې علي نه وای مظهر.
ستا امام حسن سرور دی، د رسول د زړګي سر دی، د قرآن ساتونکی ته حسین قربان کړ پر سر. تر محشره یادګار دی کربلا د حسین ویاړ دی، یزید په نالت یادیږي دوږخي ټول ټبر. د علي نسل معصوم دی، د زهرا اولاد معلوم دی، پاک قرآن او اهل بیت بیل بنسی متحر. د علي او فاطمې زوی براسي انتظار یم، د ظهور زمان نږدې دی صرف مومن په دې خبر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.